د کونړ اقتصاد ریاست په چوکاټ کې دغه ولایت 600 زلزله ځپلو کورنیو سره د دوو مرستندویه ادارو له لوري د خواوشا 15 میلیونه افغانیو په اندازه نغدي مرستې وشوې. د یادو مرستندویه ادارو مسؤلین زیاتوي چې د یوې شفافې ارزونې وروسته یې اړمنې کورنۍ په ګوته کړي او اوس یې یوه اندازه نغدي مرستې په واک کې ورکړي چې شته ستونزې به یې تر یوه بریده راکمې کړي. دغه کومه مؤسسه چې راغلې ده دغه نه ډیر خوشاله پدې یو چې دغه راغلي دي او دلته په دې کمپونو ګرځېدلي دي او سروې کړي دا هغه خلک چې بېوزله خلک دي مثلا ډیر مستحق خلک یې ګټلي دي هغې سره مرسته کړې ده. ټول ته خوشاله مننه ترې کوو او د نورو مرستو په هیله چې خلکو سره مرستې وکړي او دغه بېوزلو خلکو مشکلات حل شي. خلک کونډې شته دی چې هغه سرپرست نه لري او بېوزله دي، بچي ورته واړه پاتې شوي دي، خاوندانان یې پاتې شوي دي، هغه معذوره چې مطلب هغه په خلکو ته ور په غاړه دي، ګوډین دي څوک، نو د هغې د دې نه موږ ډېره مننه کوو چې زموږ د دې خلکو سره کومک وکړو او راتلونکي کې بیا هم هیله لرو چې زموږ د داسې بېوزله خلکو سره، بېوزله کونډو سره، معذورو سره کومک وکړي او د دې نه موږ ډېر راضي. په همدې حال کې هغه زلزله ځپلې کورنۍ چې له خپلو مینو بې ځایه شوي او اوس په پنغالو کې ژوند کوي د مرستو په ترلاسه کولو خوښې دي او زیاتوي چې حکومت او مرستندویه ادارو ته پکار دي چې په نورو برخو کې هم د دوی لاسنیوی وکړي. هر فامیل ته 1680 افغانۍ دوی سره مرسته کیږي. دا مرسته د ډي آر اف دونر ډي آر اف دی چې ډي آر اف دغه په دانمارک کې د ریبلډیډ مؤسسې په همکارۍ پروژه نیول شوې ده او په افغانستان کې د سیفرود مؤسسې د طرفه تطبیق کیږي. په دې پروژه کې موږ هغه کورنۍ چې سرپرست ونه لري، توانایي د کار په هغه فامیل کې نه څوک د کار ونه لري، لکه کونډې، یتیمان، زخمیان او سپینګیري باباخیل، د دغه کسانو سره نن مرسته کیږي. اولنۍ کټګوري موږ شهیدان ده، څوک شهیدان له لاسه شهیدان درلود. دویمه کټګوري موږ دا ده چې کونډې ښځې دي، نو دغه کټګوري باندې موږ دلته خپله سروې مو کړی ده چې نن موږ اولنۍ توزیع و چې یو توزیع په الف کم کې وکړو او یو توزیع په ب کم کې وکړو. که څه هم د حکومت او مرستندویه ادارو له لوري د کونړ له زلزله ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو سربیره د موقت سرپناه او نقدي پیسو په برخه کې مرستې شوي، خو لا هم یادې اړمنې کورنۍ غوښتنه کوي چې د دایمي سرپناه او استوګنځیو په جوړولو کې ورسره باید جدي همکاري وشي.